قاچاقبره. سلام او احترامات می ومنئ. ښه راغلاست درته وایم ومې برخې ده. په لومړي کې کانال در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک او شیر کړئ نورو دوستانو ته. په شپږمه برخه کې مو تر هغه ځایه پورې واورېده چې د لیمې د کورنۍ جګړه له ایرانیانو سره وشوه. اجنټ راغی او وویل چې نوره ګډوډي ونه وینه. د شپې 11 بجې ګیم دی. خوبونه مو پوره کړئ. ټوله شپه بیا خوب نشته. ورور مې راغږ شو، لاس پسې ځړېده. پیکه څهره یې زما زړه اره اره کاوه. ایراني اجنټ او بلال له لاسونو نیولی و. کوټې ته یې ننباسه. پلار مې اجنټ ته وویل زما د زوی لاس مات دی، پسې زړېږي. دلته کوم نږدې کلینیک ته یې بوځه، درملنه یې وکړه، پیسې به موږ درکړو. هغه بل شوی سګرټ له شونډو لرې کړ او ویې په زوره ځان د پولیسو په واک کې ورکوئ. موږ چاته د درملنې اجازه نه لرو. کله چې د ترکیې سرحد ته نږدې کېږو هلته خپله کلینیک لرو، درملنه به یې وکړي. تر هغو باید هر څه چې وي وزغمئ. مور مې هم ډاډه شوه چې دوی یې غم نه خوري. یوه کلک کارتن یې پیدا کړ، د هډوکي دواړو اړخونو ته یې ورته برابر کړ. ټوکر یې ترې تاو کړ، بیا یې لاس غاړې ته ور واچاوه. وروسته مو په روغ طرف په یو بالښت څملاوه. هغه په یوه ژور سوچ کې لاړ. ورور به مې چې کله هم دغه چوپتیا غوره کړه نو بیا به یې څه وخت وروسته دماغي حالت له کنټروله ووت. زه، مور، پلار او بلال یې خوا کې کېناستو. 5 دقیقې به نه وې وتلې چې ورور مې غیر ارادي وخنده. بیا یې ما ته وکتل، د ګوتو په اشاره یې راته وویل چې ورنږدې شم. زه یې هم خوا کې وم خو نوره هم ور وښویېدم. ورو یې راته وویل زما خوله ماته کړې خورې. ولې خدای دې نه کړي؟ ستا د نه راتلو مشورې ننګه مې ونه کړه. د پلار پلوی شوم، زه مې پلار نه بښم. زه خو نه پوهېدم چې دغه لار به له داسې ستونزو ډکه وي. که پوهېدی بیا مې ستا ننګه کوله. خیر اوس خو شوی دی. پلار مې ستا هره خبره منله، خو دلته د نه راتلو مشوره دې چې ورکړه به یې نه منله. که ستا یې منلې وای اوس به مو د مور سر نه تورېده. زه مې د مور زوی یم، هغه مې په ټول ژوند سرتوره نه ده لیدلې، خو نن هر بې حیا خپل او پردي سرتوره ولیده. نن هغه دومره بې عزته شوه چې د یوه ایراني پښو کې ولغړېده. دا د مور بې عزتي به مې په زنکدن کې هم هیره نه شي. زما د مور بې وسه سترګې، سرتوري او چوپتیا ماته دومره درد راکړی چې یو هډوکی خو مې ایراني مات کړ، نور د بدن ټول هډونه مې چې مات شي هم دومره به درد به ونه کړي. بیا مې پلار سره سترګې وګنډلې، ورته یې کړه پلاره تا تېروتنه نه کوله، خو چې سر یې درنه وخوړ دومره لویه تېروتنه دې وکړه چې نن یې ثمر په خپلو سترګو ګوري. د ورور خبرو زموږ هر یوه په زړه کې چاړه وهله او ورور مې درک کاوه چې هغه مې د مور په بې عزتۍ باندې څومره روحي صدمه لیدلې. بلال هم دا هر څه اورېدل او هر ځل به چې زما د ورور دردناکې خبرې اورېدې مخ به یې سور کېده او شونډې به یې له غاښونو لاندې کولې. بلال مې مور ته وویل ډاکټرې مورکۍ، ستا په ځمکه لوېدل به ایراني ته ډېر په قیمت پرېوځي. ته یې په ځمکه وغورځولې، انشاءالله هغه به د ځمکې تل ته غورځي. ایراني تر ماښامه والله که ژوند رانه وکړي یو ځل په خپلو لاسونو د هغه مرۍ ورتاووم، بیا که هر څه کېده پروا نه لرم. د مور غټې بڼاورې سترګې مې سرې شوې. بیا لکه باران څو څاڅکي له غومبورو لاندې راولوېدل. د پوړنې پیڅکه یې د سترګو کنجو ته ویوړه. په پرې پرې غږ او له ژړا ډکو سترګو یې وویل اوس که هغه مړ هم شي زما عزت ته به یې څه ګټه ورسېږي؟ زه خو اوس هر چا سرتوره ولیدم، بې ګټې کار ته اړتیا نشته. موږ په پردي وطن کې څه کولی شو؟ اوس مو هم چې کوم لاس ویوړ ناپوهي مو وکړه. موږ له دغو خلکو سره لکه اسیران داسې یو. که کومه بله تېروتنه وکړو له دې به هم له بدترو پیښو سره مخ شو. ښه دا ده چې نوره په هر څه لویه تیږه کېږدو. ورور مې سترګې پټې کړې، خاموشه شو. موږ هم سخت بې خوبه وو. د خوب اغېزې په هر یوه کې معلومېدې. موږ فکر وکړ ورور مې ویده شو. په دې هیله مندي ترې ووتو چې زه له خوب کولو سره به دماغ هم آرام شي او شته خفګان به هم کم شي. خو خبر نه و چې هغه یو پټ طوفان په زړه کې ساتلی دی او غواړي په یوه خطرناکه کار لاس پورې کړي.
که موږ پوهېدای چې هغه په داسې یو ناخوښه کار لاس پورې کوي که 3 ورځې بې خوبه وای هم له څنګه به نه و لرې شوي. موږ بلې کوټې ته لاړو. هلته مو د دې پیښې له امله د خفګان اظهار کاوه. مور مې وویل دغه ځای ته له راتګ مخکې مو په لاره کې ویل دا ځل د مکې به ښه خوراک او څښاک کوو، ځکه تېرو 3 ورځو کې مو داسې خواړه نه وو خوړلي چې انرژي یې راکړې وای. یوازې 1 دانه بسکټ او 1 بوتل اوبه به مو څښلې او لوږه به مو پرې کموله. ښه خوراک ته تر کېدو ځکه چې تل په ښو خوراکو عادت وو. خو دلته مو هم شته اشتها پېښې واخیسته، داسې ماړه وو لکه چې د ټولې نړۍ خوراکونه مو خوړلي وي. مور ته مې وویل خوراکونه مو زهر کړي، قسمت به یې نه لرو، لږ سترګه به پټه کړو تر څو به آرامه د راتلونکي سفرونو تیاری ونیسو. هغه هم را سره ومنله. ازبکې نجلۍ ما او مور ته تیکه سمه کړه. هڅه یې کوله چې موږ سره د پیښې په غم کې ځان شریک وښیي. ما او مور مې سر کېښوده. هغه زما په خوا کې وه. له پورته کېدو مخکې زما په مخ سر را ټیټ کړ، ښکل یې کړم، بیا د ترحم لاس را باندې راکش کړ. نوره خپل ځای ته لاړه. بالښت باندې هغې هم سر کېښود. په وروستي ورځ د یوه تاجکي کورنۍ یوه مېرمن هم زموږ سره په اطاق کې یو ځای شوه. هغه له خپل ځایه پورته شوه او د مور خوا کې مې کېناسته. د مور د سر په کېکاږلو یې پیل کړ. هلته راته ثابته شوه چې د هېواد قومونه پښتون، تاجک، ازبک، هزاره، پېشهیي څرنګه یو له بل سره خواخوږي دي، څرنګه یو بل سره په ستونزو کې ځان شریک ګڼي. ورک د سیاستوال شي چې دغه ورونو قومونه یې د خپلو ګټو لپاره سره ویشلي دي. ښه شېبه ووته، نیمه ویښه او نیمه ویده وم. بهر چغې شوې. غږ مې واورېده، هلک وژغورئ که نه مړ به شي. زموږ دروازه یو چا په زوره زوره راووهله. ویل یې ژر راووځئ. هغه ته قناعت ورکړئ. زه او مور مې بهر ور ووتو. حویلۍ کې ډله کسان ولاړ دي، پورته اسمان ته ګوري. د بلال غږ مې واورېده. ویل خیر د ورور مې شه، راښکته شه، داسې تېروتنه ونه کړي. ما هم پورته وکتل. ومې لیدل چې ورور مې د 3 منزله کور د رانچې د آخري چت پر ځای ولاړ ده او ښکته راګوري. غږ یې وکړ چې پلار ته مې قناعت ورکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شو. موږ له دغه سفره تېر یو. ما غږ ور وکړ. ورته مې کړه وروره دا ته څه کوې؟ ځان ته دې پام دی؟ که یې راسره ونه مني زه له دې ځایه ځان اچوم. مور مې ور غږ کړ زویه دا کار زما لپاره مه کوه، راښکته شه، نورې ستونزې مو هم ډېرې دي. ځواب یې ورکړ مورې ستا سر تورېدل مې سخت ځوروي. که بل ځل در سره داسې کار وشي نو زه یې نشم زغملی. بیرته ځو خپل وطن ته ځو. پلار مې هم له کوټې راووت. زموږ په شور راویښ شوی و. په لاس یې په سترګو سیوری راوست. پورته یې وکتل. ویې لیدل چې زوی یې د 3 منزل د چت په یوه ځای ولاړ ده. ما ته یې مخ راواړاوه. ویل څه چل دی؟ د ورور مې بیا اعصاب خراب شوي دي. وایي بیرته خپل هیواد ته ځو، که نه زه له دې 3 منزله ځان غورځوم. هغه پرته له دې چې فکر وکړي او تسلی یې کړي ور غږ یې کړ زویه راښکته شه، وطن ته نور نشي تللی، ځکه تا ولیدل کور مو هم خرڅ کړ، د اوسېدو ځای په وطن کې نه لرو. هغه له دې خبرې سره یو ګام نور هم راواخیست. ویل بیرته نه ستنېږي؟ مور مې ور غږ کړ زویه ستنېږو، د خدای لپاره کومه تېروتنه ونه کړي، پر ما زړه وسوځوه. د مور خبرې مې په ژړا بدلې شوې. ورته یې کړه که زما زړه چوې بیا ځان راوغورځوه، زما له تا پرته څوک دي؟ پوه شوم چې د ورور په راښکته کولو کې مو خبرې پایله نه لري. بلال ته ورنږدې شوم. پټ مې ورته وویل بهر ووځه، زما ورور دې ونه ویني، د شال لوري ور وخیځه، له لوېدو یې وژغوره. پوهېدم چې ورور مې په خپل حال نه دی، د کنټرول له بریده یې دماغ وتلی دي، هغه هر څه کولی شي. بلال منډه کړه. بدبختي دا شوه چې ورور مې هغه ولیده. پوه شو چې په ما پسې راخیږي. مخکې له دې بلال ور ورسېږي، له پاسه یې ځان راخطا کړ. کمیس یې په 2م منزل کې په یوه اغزن تیر شوي سیم کې ونښت. څو ثانیې تم شو او یو بل طرف ته وزنګېده. د کمیس یو لستوڼی یې په سیم کې پاتې شو، نور لاندې راخوشي شو. زموږ مخې ته له یوه دروند درب سره د خاورو دوړې پورته شوې. یوه لویشت د هغه تنه له ځمکې پورته شوه. موږ داسې صحنې د تلویزیون په پرده کې لیدلې وې. هلته به مې هم ډار ترې کېده، خو تقدیر په یو ستونزمن سفر روان کړي وو. اوس مو دا ډول صحنې په سترګو لیدلې، هغه هم د خپل کورنۍ د غړو. ولاړو خلکو ټول زموږ په شمول یوه لحظه چوپ وو. د ویلو حرف مو نه درلود. خولې مو کم شوې وې د څو لحظو لپاره، خو زه هم په ځان کې ورکه وم. ما ځان په دې ډاډه کاوه چې یو خیال به وي، خوب به وي او کومه د فلم صحنه به وي، خو کله دومره نیکمرغه وم.
د مور د سویو چغو په اورېدو مې دا حقیقت ومانه چې ورور مې په رښتیا ځان راغورځولی دی. ورنږدې شوم. له غوږ او پوزې وینې تللې. د سر کاسه یې ګرد نه وه پاتې. وتلې او راننوتي جوړښتونه یې درلودل. مور مې د هغه سر په خپل زنګون ایښی و، سر یې چیت معلومېده. مور مې اسمان ته په کتو د خپلې بدبختۍ فریاد کاوه. ولاړو ټولو خلکو زما د مور فریاد سره اوښکې بدرګه کولې. د تسلا هېڅوک هم نه و. شاته مې وکتل، د ګاونډ ایرانیانو هم لنډ دیوال نه سرونه رابوڅ کړي وو. ننداره یې کوله. بېواکه مې ورکړېغه کړه، ظالمانو، زما د ورور ژوند خو مو واخیست، اوس یې ننداره هم کوئ؟ سرونه یې له خجالته ټیټ کړل. دروازه خلاصه شوه، موټر راننوت. درېیو کسانو زما ورور په لاسو کې واخیست، ویې ویل موږ ټپي روغتون ته وړو. بلال هم موټر ته ور وخوت. هغه یې بیرته راښکته کړ، ویل یې تاسې ته اجازه نشته، موږ هر څه سنبالوو. مور مې حیرانه دریانه په هغه ځای ناسته وه، په کوم ځای یې چې ځوانیمرګی زوی رالوېدلی و. پرنډ وینې د زنګون پر کمیس پرتې وې. اولاد په رښتیا د مور له وجوده جوړ وي. مور مې له خبرو لوېدلې وه، دومره بېشمې وه لکه دا پیښه چې د دې په وجود تېره شوې. له هغې ځمکې سره یې سترګې ګنډلې وې چې د زوی وینه یې پکې لکه ګلابونه ځای پرته وه. په رښتیا چې د اولاد وینه د مور له وینې سرچینه اخلي. لکه خپلې وینې چې توی شوې وي، ترې راپورته کېدلو خوند نه ورکاوه. زما په ذهن کې هم زما د ورور د مینې راکولو یادونه لکه سریال یو په بل پسې مخته راتلل. زما سره د کوچنیوالي لوبې او بیا په نننۍ پیښه کې د هغه رالوېدل سترګو ته ودرېدل. په وینو لړلې څهره یې راته مخې ته شوه. لویو کوکو ته مې زړه تشولو لپاره زړه ښه کړ. خو چې د مور حالت مې ولیده، وډاره شوم چې مور به مې د زړه سکته وکړي. پلار مې هم د کوټو مخې ته د سوپې په ځای سر په زنګنو ایښی و. د خپل بېوسۍ فکرونه کې غرق و. د خپل زوی په دې سرنوشت تخته کېدو کې ځان خجالت باله. هغه شکر هم لاره، نو له ځان سره مې وویل لیمې همت وکړه، ورور خو دې وبایلود، اوس د مور او پلار ساتنه وکړه، کنه دا دواړه هم له لاسه ورکولی شي. د خپل زړه په سپکولو مې خاورې واړولې. د مور خوا کې کېناستم. د پوړنې یو پیڅکه یې په سر وه، پوړنی نور په ځمکه پروت و. هغه مې ورسیخ کړ، بیا مې په اوږو لاسونه ور واچول. ښکل مې کړه، ورته ومې ویل مورې څه چې کېدل هغه خو وشول، ورور به مې ښه شي. ودې لیدل چې روغتون ته یې ویوړ. هغې ترخه مسکا وکړه. د غم له لاسه خندي هم سړی وژني. ویې ویل سر یې ریز مریض و، کله به جوړ شي. ورته مې کړه بس هر څه رب ته وسپاره، څه چې په تقدیر کې لیکل شوي هغه خو هسې هم نه بدلیږي، بلا په مخ وهل کېږي نه په څټ. اوس مې د پلار جان زما او د خپل سر خیر غواړه. که زړه ماتې شو نو هر څه به وبایلو، د ټولو په ژوند به لوبې وشي. پلار مې وګوره، نه مړ ده او نه ژوندی، هغه شکر هم لري. که موږ خوله خلاصه کړو او وژاړو، د هغه زړه به هم ودرېږي. نور چغې نه وهو، فریاد نه کوو، کمزوري کېږو نه، همت کوو او بس. زما په خبرو مې د مور په مخ کې ولاړې سترګې په حرکت راغلې. سترګو ته یې د پوړنې پیچکه ور پورته کړه، مړې اوښکې پاکې کړې. د خبرو کولو لپاره بېوسه وه. د سر په خوځولو یې له ما سره د خبرو موافقه وکړه. کوټې ته مې دننه کړه. د ورور په وینو ککړ لاسونه مې ور ومینځل. کالي مې ورته بدل کړل. په وینو ککړ کالي مې واخیستل، بهر وباسل. د دیوال له سره مې بیرون وغورځول چې مور مې دوباره ونه ویني. بیرون مې په بلال سترګې هم ولګېدې چې زما د ورور وچې شوې وینې او خاورې په یوه چارۍ کې اخلي او بهر یې له دیواله اړوي. د دې کاره ډېره خوښه شوم. له زړه مې دعا ورته وکړې او د ځان لپاره مې د خدای له لوري لکه د یوې رالېږل شوې فرښتې په ډول حس کړ. شکر مې وویست. د ورور غم مې راته دروند و. زما په درد یوازې هغه خور پوهېده چې ورور یې ځوانیمرګی ترې باسلی وي. ماښام تیاره موټر راننوت. مور خو مې پوهېده چې ورور مې ژوندی نشي پاتې کېدی، خو پلار مې د موټر په لیدو په یوه هیله ور پورته شو. ترې ویې پوښتل زوی مې ښه دی؟ لنډ ځواب مو ترې واورېد. هغه په لاره کې مړ شو. بیا مو یو ځای ښخ کړ او دا کار مو د ځان د افشا د مخنیوي لپاره له مجبوري وکړ. پلار مې سلګۍ واخیست، یو دیوال ته یې ځان تکیه کړ. زموږ له زړه هم وینې څڅېدې، خو بس له زغملو پرته مو بله لار نه درلوده. اجنټ وویل د شپې 11 بجې ګیم دی، تاسې بل ځای ته لیږو.
باید چمتو وي. پلار مې له لاسه ونیو، اطاق ته مې دننه کړ. ډېرې د ډاډ خبرې مې ورته وکړې. یو څه مې تسلا کړ. مور خو مې له پخوا یو څه ډاډه کړې وه. زما زړه نږدې و پړق وچوي، ځکه انسان وم. کم تر کمه مې تسلا او ډاډ تر اړتیا درلوده، خو زما د تسلا لپاره څوک نه و چې غېږ مې ورکړې وای او ډېر ښه مې ورته ژړلي وای. بهر راووتم، په بلال مې سترګې ولګېدې.